بایدن د غیر ناټو عمده متحدینو له لیسته د افغانستان نوم وویست. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. که غواړئ پوه شئ ویډیو تر پایه وګورئ او زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په یوه رسمي لیک کې د غیر ناټو عمده متحدینو له لیسته د افغانستان نوم رسما وویست. د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د غیر ناټو عمده متحد په توګه د افغانستان اوضاع پای ته ورساوه. سپینې ماڼۍ د افغانستان په وخت پرون ناوخته د امریکا د جمهور رئیس هغه لیک خپور کړ چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یې استولی. په دې لیک کې چې عنوان یې د جمهوري ریاست پریکړه راغلې ده، هغو واکونو ته په کتو چې د امریکا د اساسي قانون له مخې د یوه جمهور رئیس په توګه ماته راکړل شوې، د غیر ناټو د عمده متحده په توګه د افغانستان اوضاع پای ته رسوم. امریکا په 2012 کال کې افغانستان د غیر ناټو عمده متحد په توګه ونوماوه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یې د دفاعي او اقتصادي اړیکو د ساتلو لپاره لاره هواره کړه. دا و زموږ د دې وخت خبر، تر بیا هم ښې چارې.